باجوړ کې اپریشن باجوړ کې زما په خیال چې اپریشن شروع کېدل چې دی نو دا د مولانا خانزیب د شهادت سره ډېر تړلی شی دی ځکه چې هغه یو داسې شخصیت و چې زما په خیال د هغه خپل هم نه غوښتل چې دیږي ځکه چې د هغه په موجودګۍ کې به ډېرې خبرې نه کېدې د چې من البل چې دی دا ممکناتو کې بنو دا اپریشن چې دی نو دا به ممکناتو کې نو ځکه چې هغه به خامخا دغه کولو د دې خلاف او یو پاورفل شخصیت هم بیله ده چې د هغوی خپل خلک ولې په دې چپ دي د هغوی اغنیت دلته هم راښکاره کېږي دا خبره خیر هغه ته کېدای شي چا کړي هم دي زما غونته کې خلکو خو د هغه باور او دا باور چې دی نو غلط دغه شو مسله دا د اصل کې چې ریاست ته پکار دي چې د غلا په ځای باندې اوس د پنجابي دغه نه دی پنجابي اسټابلیشمنټ چې کوم دی دنه غل جوړ دی غل دسې او غلم غاصب غل چې وته وایي که نه پکار دا ده چې اول چې دی نو آئین قانون د نافذ شي او آئین او قانون چې دی نو دا اول فوج ومني سیکورټي ادارې ومني اسټابلیشمنټ یې ومني ټول د هغې نه بعد یې ولس ومني که چېرته مونږ ولس ته وایو چې ته چپ اوسه او هغه ځان یو دغه جوړ کړی وي چېرته هم چې داسې سره ښکاره کېږي هلته کې چې دی نو شر جوړ شي او نه قانون شته نه آئین شته جسټ ا پیپر دی نو بهتر دا ده چې یو خو مونږ د دې خرڅ مشرانو نه ځان خلاص کو او دوی ته مونږ غور وکړو چې یاره دا کومه لوبه روانه ده دوی د دې لوبې په کم طریقې سره برخه دي دوی کم حصه ده په دې کې نو دا شهیدان ورکړی کېږي که نه نو که چېرته زه یو سټراټیجیک دغه کوم یو غږ پورته کوم دغه پورته کوم نو زه به بیا هغه سټراټیجي جوړوم د خپل چاپیره د خپل دایرې مطابق د سیکورټي چې هغه زما د خاص ورکر برابر وي زه خو دې بچ یم زه به خاص ورکر چې دی نو هغه دې دغه کېږي زه خو به بیا خامخا دغه کوم چې دا کومه کیسه ده یاره کوم هم سړی چې لږ قد اوچتېږي په یو ځای کې زما د کوره د یو سړي قد اوچتېږي نو هغه مړ کېږي او وژلی کېږي هغه ته شهادت رسېږي او زه په شهادت باندې چې دی نو دغه کومه نو زه نه غواړم چې په دې څیزونو دغه وکم خبرې وکړم بهتر به دی پنجابي اسټابلیشمنټ ته وایم فوج ته وایم دغه ته وایم چې یاره سیکورټي ادارو ته وایم چې آئین او قانون ته راشئ دا ملک تاسو ماته وایي که نه نو مخکې ما ویلي چې دې حل چې دی نو دا امن غوښتل نه دي خپلواکي غوښتل دي خپلواکۍ غوښتو سره په خپله به امن راځي مخکې ما ویلي چې یاره سم چې کېږي هلته کې چې دی نو مړه خو دا ټولو ته پته دی یاره که ګډ طالب دی که بیډ طالب دی که ایون که زه درته ووایم ګورې ښه ولس ته پکار دي چې دوی په وینا بالکل ټوپک نه راخلي کم چې دا امن کمیټې نه دي دا څه وي دا تا ته وایي که نه چې زما دپاره وجنګېږه سبا بیا بل ته وایي چې د سره وجنګېږه بل ته وایي چې د سره وجنګېږه دا څه شی شو یو را پیدا کا بیا د هغه خلاف بل را پیدا کا بیا د هغه خلاف بل را پیدا کا ولس ته پکار دي چې یو خو د بده مرغه ولس چې دی نو دا په مشر پسې ځي او مشر ځان نه تاجر جوړ کړی دی هغه هم د خپلو هغه ښایسته ښایسته خلکو د مرو تاجر چې د هغوی د مرۍ چې دی نو د هغه خرڅۍ لګیا دی
د هغې وینې خرڅوي لګیا دی. زه نه غواړم چې هغه خبرې وکړم چې هغه په ولس کې یو بېچیني را پیدا کړي. خو دې هر څه ته کتل پکار دي، ولس ته اوس ویښېدل پکار دي چې یاره دا کومه لوبه ده چې زما چې دی نو هغه د دونه شهادتونه ما ورکړل، تا ورکړل که تا دغه وینې او دا سټونه خرڅ کړل. که زه دا ووایم چې یاره کوم دغه چې دی نو ستا د کور ستا نه قد اوچتېدو هغه لاړل، هغه ځي ولې ځي؟ کوم چې ستا فیصله چیلنج کولی شي کوم کسه یا دې حال ته راشي د هغه څه حال دی؟ بهتر بدای چې په مختلف طریقو سره مونږه د تنظیمونو او تحریکونو په ځای باندې هغه خلک نو وجلو ته نه ورکو کم چې د دې کام چې دی نو هغه سرمایه ده. نو مونږ له پکار دي چې خپلو کې کینو، ولس ته پکار دي چې کینی په دې غور وکړي چې دا کومه لوبه شوه. نو اول به قانون نافذ کیږي او قانون به اول نافذ کیږي په فوج، په سیکورټي ټولو ادارو باندې، په ایلیټ باندې، بیا به چې دی نو په ولس باندې هغه دغه کیږي، نافذ کیږي. او دا به انشاءالله چې دی نو دا ایم پی پی متحده پښتونستان پارټي به که خیري دا کار کوي، دا به چې دی نو دا لوبه نه ده چې یاره ما دونه شهیدان ورکړل او ما تا دومره شهیدان خرڅ کړل. کمال خدا دی ته سیکورټي پلان جوړې، ته یو لوبه جوړې لګیا او بیا سیکورټي پلان صرف ځان دپاره ساتي. ولې دا خاص ورکر چې دی د هغه وینه داسې شوه، بیا د هغه پوښتنه نشته دی، د چا پوښتنه شوه؟ نو زه بیا دی ولس ته زما تاسو ملګرو ته زه وایم چې یاره ولس ته ووایئ چې دې خلکو نه کلار شئ. وخت سره دی چې دی نو ستاسو چې کوم مخلص مشران دي یا د دې نه چې د چا هم قد اوچتېږي هغه ته شهادت نصیب شوی دی. نو الله مو دې مرستیال شي، قانون منو، آئین منو، خو اول به چې دی نو فوج او سیکورټي ادارې او ایلیټ مني، بیا به ولس مني. الله مو خیر لره.